د تازه میوو او ترکارۍ روغتیایي ګټې. د مڼې روغتیایي ګټې. مڼه په خپل ترکیب کې A, B او C ویټامینونه لري. مڼه د اشتها راوړلو لپاره ګټوره میوه ده. هغه څوک چې د سالنډۍ ناروغي لري هغوی لپاره د مڼې خوړل ګټور دي. همدارنګه د مڼې خوړل قبضیت څخه مخنیوی کوي. سهار له مخې د قهوې له څښلو د مڼې خوړل ډېره ګټه لري. هره ورځ د مڼې خوړل مو د زړه له حملې څخه ژغوري. د لیمو روغتیایي ګټې. لیمو د ویټامین C غوره سرچینه بلل کېږي. لیمو د پښتورګو ناروغیو لپاره ګټور ثابت شوی. همدارنګه لیمو له اوبو سره ګډ کړئ، تر څښلو وروسته مو د هضمي سیستم اسانه کوي. لیمو مو د مخ داغونه پاکوي. د لیمو اوبه راواخلئ او پر مخ یې وموښئ او د 10 دقیقو وروسته مخ په پاکو اوبو ومینځئ. یاد عمل د مخ د داغونو پاکولو لپاره ګټور ثابت شوی. د مالټې روغتیایي ګټې. مالټه وینه صفا کوي، معده تقویه کوي او د وینې غوړ له منځه وړي. د امیدواره او شیدې ورکوونکو مېرمنو لپاره مالټه خورا ګټوره ثابته شوې. مالټه مو هډوکي او غاښونه پیاوړي ساتي. مالټه په زیات مقدار ویټامین C لرلو ښه پیژندل شوی چې ویټامین C یو له خورا پیاوړي انټي اکسیډنټ څخه چې په بدن کې د وایرسونو او ناروغیو مخنیوی کوي. د ګازرو روغتیایي ګټې. ګازره د سترګو د دید لپاره تر ټولو غوره غذا ده. په ګازره کې د بیټا کاروټین موجود دی چې وروسته په ویټامین A بدلیږي. په همدې توګه د سترګو دید لپاره خورا ګټور ثابت شوی او هم مو غاښونو ته ګټه رسوي. د کیوي روغتیایي ګټې. هره شپه تر ویده کېدو دمخه 2 دانې کیوي خوړل تاسو سره د ښه خوب کولو او د خوب په ژر راوستلو کې د پام وړ مرسته کوي، ځکه چې کیوي د سیروټونین په نوم د خوشحالۍ هورمون لري. د بادرنګو روغتیایي ګټې. د وینې فشار تنظیموي. د بادرنګو خوړل مو وینه پاکوي او تنده مو ختموي. د نوي ثانیو لپاره د بادرنګو یوه ټوټه په خوله کې نیول مو د خولې بدبوی ختموي. په بادرنګ کې شته فایتو کیمیکل هغه میکروبونه له منځه وړي چې د خولې د بدبوی لامل کېږي.